سلامونه یو ځل بیا ټولو مسافرو ته خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. نن غواړم له تاسو سره په یو بله مهمه ویډیو کې وغږیږم. غواړم د کرونا د دریم ډوز په اړه چې ډېر زیات دوستان له ما څخه په میسنجر کې او په واتساپ باندې او زما په ټولنیزو پاڼو باندې ما څخه پوښتلي دي. نو نن غواړم له تاسو سره په دې اړه بشپړ وغږیږم. نو ګرانو دوستانو تاسو کولی شئ چې زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې موږ تاسو ته دلته خپرو چې تاسې اړوند وي. ترڅنګ دغه د ګنټې نښان هم در سره ووهئ چې تاسو ته په وخت سره خبر درکړي چې کومه ویډیو زموږ له طرفه اپلوډ شي. نو ګرانو دوستانو غواړم په دغه ویډیو کې تاسو ته مهمې خبرې وکړم. هیله ده چې په غور سره واورئ. لومړی د دریم ډوز په اړه ده. دریم ډوز دوستانو هغه کسانو ته کیږي د چا چې عمر د 18 کلنۍ څخه پورته وي او ترڅنګ په لومړي او دوهم ډوز کې 6 میاشتې وخت پوره شوي. نو دوی کولی شي چې د دریم ډوز لپاره اپلای وکړي. نو نن د وزارت تجارت یو پاڼه ما وکتل، هغوی لیکلي و چې 2022 کال د فبروري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې چا 3 ډوزه واکسین پوره کړی نه. نو بیا په بازار کې او تجارتي مرکزونو ته تګ هم په دغه بندي کې. نو هیله ده چې تاسې خپل دریم ډوز واکسین پوره کړئ. نو ګرانو دوستانو غواړم لومړی تصویر دغه تصویر که تاسې وینئ دلته مؤهل لیکلی دی. مؤهل مطلب دا دی چې د واکسینو لپاره وړ دی. نو کله چې مؤهل تاسې ته ولیکل شي هلته حجز موعد راځي یا د وخت انتخابول یا وخت اخیستل. نو تاسې په دغه تصویر کې وینئ که چېرته ستاسې توکل نه او یا په صحتي کې دغه ډول نښه وي یا دغه ډول لیکل وي نو تاسې د بل ډوز لپاره اپلای وکړئ. ترڅنګ بل تصویر هم غواړم تاسو سره تشریح کړم. دلته غیر مؤهل لیکلی دی. د دوی مطلب له دغې څخه دا دی چې دغه کس د دریم ډوز لپاره چمتو نه دی یا برابر نه دی. نو هلته لاندې بله نیټه هم لیکلې ده چې دی چې دی د 2021 کال د 12 میاشتې په 28 نیټه د دې د دوهم ډوز 6 میاشتې پوره کیږي. نو ګرانو دوستانو هیله ده چې تاسې هر وخت ځئ یا خپلو وطنو ته باید دغه ډوز پوره کړئ. ځکه په لومړیو کې یو ډوز مهم و، بیا وروسته 2 ډوزه مهمه شو، بیا 3 ډوزه مهمه شو. داسې هم ویل کېږي چې له دې سره به بیا چې څوک محسن کامل وي او د خپل دریم ډوز پوره نه کړي نو د هغه توکل نه رنګ به بدلیږي. نو هیله ده چې وخت له مخکې خپل واکسین پوره کړئ، دریم ډوز واخلئ. ګرانو دوستانو ګرانو مسافرو یو هیله در څخه کومه دا ویډیو ټولو مسافرو ته ولېږئ، ګروپونو کې واچوئ او خپل ملګرو ته د میسنجر د لارې دغه لینک ولېږئ او چې تر څو هغوی خبر شي او دغه واکسین وکړي.